د نن محفل دپاره وایي چې په ادبي محفل کې سا اخلم له شاعرانو نه رڼا اخلم په ادبي محفل کې سا اخلم له شاعرانو نه رڼا اخلم او دوی طبیبان دي دې بیمارې نړۍ دوی طبیبان دي دې بیمارې نړۍ زکه تر خپل ځان له دوا اخلم دوی طبیبان دي دې بیمارې نړۍ زکه تر خپل ځان له دوا اخلم او شیر خورما شیر سکمه په شیر پایم شیر خورما شیر سکمه په شیر پایم ز په شیرونو ژوند بقا اخلم اوس یو غزل مطلب زه تاسو سره وایي چې خپلې فایدې دپاره بل کورونه مه ورانوه بل کورونه مه ورانوه وران به ستا درشي د بل چا درونه مه ورانوه او یه زوروره ته په دې خبره سوچ خو وکړه یه زوروره صدف صاحب یه زوروره ته په دې خبره سوچ خو وکړه ګورې مندر له د الله کورونه مه ورانوه او فضل خرچي نه منې کړي یو مذهب زمونږه پنډان صاحب فضل خرچي نه منې کړي یو مذهب زمونږه په هوایي ډزو د خپل نوټونه مه ورانوه د خپل نوټونه مه ورانوه او څومره چې ډمو له ورکې دومره یتیم له ورکه څومره چې ډمو له ورکې دومره یتیم له ورکه خان په دې کار باندې خپل نیتونه مه ورانوه او چې پنځه کېږي نو لس ورله ته څه له ورکې چې پنځه کېږي نو لس ورله ته څه له ورکې د کلي خانه ته زمونږ نرخونه مه ګرانوه مننه د کلي خانه ته زمونږ نرخونه مه ګرانوه او د پورې خار نه خو نن بیا بوی د بارودو راځي د پورې خار نه خو نن بیا بوی د بارودو راځي درته منت کوم چې نور خارونه مه ورانوه مننه دا یو شعر وایي چې د نن سبا حالاتو مطابق وایي چې په تا به بوج وي د هغوی د اوسېدلو ځای دی په تا به بوج وي د هغوی د اوسېدلو ځای دی واکداره ګوره د مکړو جالونه مه ورانوه مننه په تا به بوج وي د هغو د اوسېدلو ځای دی واکداره ګوره د مکړو جالونه مه ورانوه او په وخت کې ورکه چې بچو له پیسیزونه یوسي په وخت یې ورکړه چې بچو له پیسیزونه یوسي ټیک دی مزدور دی د بچو خیالونه مه ورانوه مننه او وایي چې ظالمه تا ته په نصاب کې دا چا نه دي ویلي ظالمه تا ته په نصاب کې دا چا نه دي ویلي د سر سودا د په سر نور سرونه مه ورانوه د سر سودا د په سر نور سرونه مه ورانوه او د پاک آرمي چې د موږ ای پی ایس ول کوم بچي شهیدان سوي ول د یغو په یاد چې دا یو شعر مقطع وایي چې تالشه ورشه شرپسندو سره جنگ پې وکړه تالشه ورشه شرپسندو سره جنگ پې وکړه ځان کړه پرې مړ خو د بچو ځانونه مه ورانوه ډېر مننه د احساساتو